نن د امریکا ولسمشریزې ټاکنې ترسره کیږي. په دغه ټاکنو کې شاوخوا 244 میلیونه امریکایان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي چې لویې برخې یې مخکې تر مخکې خپلې رایې اچولې دي. نظر پوښتنې ښیي چې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې کمالا هاریس او د جمهوریت پال ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ ترمنځ په سیالي خورا کوټلې او سره نږدې وي. تر پرونه پورې تر 78 میلیونه ډیرو امریکایانو رای ورکړې وي چې دا د 2020 میلادي کال د انتخاباتو د ټولو رایو کابو نیمایي برخه جوړوي. د ان بي سي تلویزیوني شبکې وروستۍ نظر پوښتنه ښیي چې هاریس او ټرمپ د رایو له نظره برابر دي. دواړو کاندیدانو تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې په کلیدي ایالتونو په تیره بیا د امریکا په شمالي او ختیځو ایالتونو کې په انتخاباتي مبارزو کې ګډون وکړ. د دواړو دیموکرات او جمهوریت پالو کاندیدانو تمرکز په هغه ایالتونو دي چې زنګ وهلي سیمه بلل کیږي. دا پخواني صنعتي ایالتونه له 1980 میلادي کلونو راهیسې له سخت اقتصادي زوال سره مخامخ دي. ویل کیږي چې که ټرمپ انتخابات وګټي نو نوموړی به لومړی ولسمشر وي چې له لومړي وار ولسمشرۍ دوهم وار انتخابات بایلي او په دریم ځل انتخاباتو کې بریالی کیږي. له بلې خوا کمالا هاریس چې اوس د ولسمشر مرستیاله هم ده د بریالیتوب په صورت کې به د امریکا په تاریخ کې لومړنۍ تورپوستې ښځه وي چې د دغه هیواد ولسمشرۍ ته رسیږي.